د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي د ښار په واټونو کې د سوالګرو ډیروالی له دوی مستحق او غیر مستحق سوالګر ورک کړي دي. د دوی په وینا د سوالګرو ډیره برخه حرفوي دي. دوی له اسلامي امارت څخه د یادو سوالګرو د راټولولو او هغوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي عبدالحبیب او شفیق الله وایي ډېر زیات مخکې ان دومره حد ته رسېدلي سوالګر چې دوی څخه یو چی خوړلی هم نه چې که مثال یو ګداسګاډي ته ودرېږي یا مثال یو بل چي ته ودرېږي نو اشیاء هم درنه غواړي، پیسې هم درنه غواړي، ډېر زیات تنګول هم کوي. نو امارت هم جدي دا خواست دی چې د سوالګرو باید جدی مخه ونیسي. خیلی سخت است، بخاطر هر کی یک لباس درآمد هم مثلا لباس کهنه رو پوشیده یا دست خود پای خود بسته کرده، معلوم نیست که فقیر است یا نیست. بس خدا لازم کنه به نام خدا ما مجبور هستیم برای بتیم فرق غیر مستحق و غیر مستحق فرق کردن نمیتونیم، چون در لباس فقیر درآمدیم ما مجبور هستیم که کمک کنیم به او. اگری که مثلا جدا شون یا مستحق معلوم شه و غیر مستحق معلوم شه خیلی خوب میشه. بل لور ته د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی یاد ستونزه مني او وایي چې ډیر ژر به د ښار له واټونو څخه د سوالګرو د راټولولو کمپاین بیا ځل پیل کړي. نوموړي وویل اوس دویم پړاو د انشاءالله په هغې کې هم موږ دغه تصمیم لرو انشاءالله پر نږدې راتلونکي کې موږ هغې ته خپله د کوم چې طرزالعمل د خدمت کولو د هغې سره سم نو موږ دغه سروې بیا ترسره کوو انشاءالله تر څو دغه کچه د سوالګرو هغه صفر ته راښکته شي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس د معلوماتو له مخې تیر کال د سوالګرو راټولولو کمپاین کې 415 تنه سوالګر راټول شوي چې نیمایي یې حرفوي سوالګر وو.